ستره محکمه کې لاړ شو وړاندې شو عریضه پرې باندې وکړي چې دا خو ناروا کار کوي سود کوي او یا که خلک نشي کولی نه کوي د افغانستان عدالت ته او قضا ته پکار دي چې هغه خپله په دې باندې اقدام وکړي خپله پرې باندې اقدام وکړي چې دا خلاف قانون کار ډېر خلک ډېر کار یو سړی به وایي ډېر کارونه خلاف قانون کېږي ډېر کارونه خلاف قانون کېږي په غلا غلطۍ باندې په پټه باندې ډېر خلک ګناهونه کوي بد کارونه کوي هغه څوک بندوی نشي خو په یو مملکت کې برسر عام سود او د سود تشهیر په تلویزیونونو باندې او د سود تشهیر په مطبوعاتو کې او د سود تشهیر په میډیا باندې په دونه عامه سطح باندې او ټول قوم سود طرف ته دعوت کول او ټول قوم سود طرف ته راغوښتل او هغې ته د سود دعوت ورکول او ټول قوم په سودخورۍ کې اخته کول دې باندې خو پکار ده چې محاکم هغه وکړي اقدام وکړي د دې په ضد باندې اسلامي محاکم او عدالتونه اقدام وکړي دا د دې عدالتونو هویت او د دې عدالتونو حقیقت به معلوم شي چې دا رښتیا عدالتونه دي که نه دي دا رښتیا قضاګانې دي که نه دي دا قضاګانې د منکر او د غیر شرعي امر په ضد باندې د هغې په خلاف باندې فیصله کوي شي او که کوی نه شي په اسلامي حکومت کې په اسلامي مملکت کې د دې ګنجایش نشته دی چې هغه څوک په دې طریقه باندې عام طور باندې سودونه وکړي سودو کې دا ټول سود دی عزیزي بانک دی بل بانک دی بل بانک دی بانکونه دي هغوی باقاعده په تلویزیونونو باندې تشهیر کوي د دې چې 6% ګټه ورکوي 10% ګټه ورکوي 8% ګټه ورکوي د کال په پیسو باندې دا سود دی سود نور څه شي ته وایي دا سود ته نوم بدل کړی دی ګټه ورته وایي چې ګټه ورکوي نو په فارسۍ کې ورته سود وایي ته ګټه ورته وایي عربۍ کې ورته ربا وایي ربا دغه ربا ده همدغه سود دی دا الله پاک حرام کړی دی کوم قوم چې برسر عام سود کوي او خپل نظام په سود باندې چلوي خپل قوم ته د سود دعوت ورکوي چې راځي سود وکړي په سود باندې پیسې وګټئ په هغې قوم باندې به د الله رحم څه وشي هغې قوم باندې به برکت څه نازل شي هغې قوم کې به الله جنګونه څنګه ختم کړي هغې قوم کې به الله فساد څنګه ختم کړي دغه قوم زړونه به الله څنګه یو بل ته نږدې په هغې قوم باندې به الله څنګه مهربان شي مسلمانانو د ذلت بنیادی وجه هم دا ده چې قوم او ملت او موږ اجتماعي ګناه کوو د افرادو ګناهونه به الله معاف کړي د افرادو ګناهونو نه به الله درګذر وکړي د افرادو ګناهونه به الله پاک تیر شي او الله به پرې سترګې پټې کړي خو د قومونو ګناهونه او د ملتونو ګناهونه او اجتماعي ګناهونه چې خلک بالکل برسر عام کوي الله او پیغمبر نه شرمېږي برسر عام یو بل نه شرمېږي برسر عام ګناهونه کوي هغې ګناهونو نه الله نه تېرېږي الله قومونه مجازات کوي په هغې ګناهونو باندې الله قومونو ته سزا ورکوي چې کوم خلک کوي او کوم د هغې منصوبه بندي کوي هغې ته پلان جوړوي هغې ته الله د هغې سزا ورکوي او چې کوم خلک غلي ناست دي او د هغې په خلاف خبره نه کوي د منکر خلاف نه ودرېږي من را منکم منکرا فلیغیره بیده وان لم یستطع فبلسانه وان لم یستطع فبقلبه وذلک اضعف الایمان د منکر خلاف چې کوم خلک نه ودرېږي او د منکر خلاف نفرت اظهار نه کوي هغې ته الله د دې سزا بیا ورکوي هغې ته الله پاک بیا د دې سزا ورکوي موږ ته به الله د دې سزا راکوي چې دا منکر دی تاسو ولې نه وایئ قاضیانو ته به الله د دې سزا ورکوي چې دا منکر دی تاسو د دې په ضد باندې اقدام ولې نه کوئ او حکومت ته پارلمان ته به الله د دې سزا ورکوي دا پارلمان کې چې دا خلک ولاړو او هر ځای کې به دا په دې کاغذونو باندې لیکلي وو هر چا به لیکلي وو چې شریعت دا به زما مخکې هغی دا مقاصدو کې به دا چې شریعت راشي نو ته شریعت څه شي ته وایې شریعت خو نشته دی سود چې کېږي نو ته ولې د سود په ضد باندې ستا پارلمان کې ولې اواز نه اوچتېږي پارلمان ولې د سود د بندولو خلاف ولې خبره نه کوي دا ټول دا وعده کړې وه دا کم خلک چې پاس شوي دي څو محدودو بېدونو سیکولرستان او لیبرالان نه بغیر عام خلک چې کامیاب شوي دي وتلي دي پارلمانونو ته هغوی خو همدا وعده خلکو سره کړې وه په همدې بنیاد باندې خلکو هغې ته رایه ورکړې وه چې مونږ به د شریعت دپاره کوشش کوو د الله د نظام د حاکمیت دپاره به کوشش کوو دا خلک په دې باندې دوکه کړې نو دا حکومت د دې اجازه ورکوی نه شي سود الله او د الله پیغمبر حرام کړی سود الله او د الله پیغمبر ولې حرام کړی او تجارت الله پاک ولې جایز کړی خو سود او تجارت کې فرق څه دی دغه شبهه لکه نن چې په یهودیانو او نصاراو باندې پرېوتې ده چې سود او تجارت خو یو شی دی همدغه اشتباه مشرکینو ته شوی و کله چې سود حرام شو مشرکینو ویلې انما البیع مثل الربا دا بیع تجارت خرڅول اغوستل دا خو د سود غوندې یو شی دی نو الله پاک د تجارت جایز کړی دا سود ولې حرام کړی
دغه شک مشرکانو ته هم شوی په سود کې او په تجارت کې بنیادي فرقونه دي. تجارت چې دی دا د منافعو او د ګټو تبادله ده په مساویانه طریقه باندې. یو سړی ځي د دنیا د کم کم سر نه خپل ذهانت استعمالوي، محنت کوي، کوشش کوي، خپله سرمایه استعمالوي، خطر انګیز کوي، تاوان انګیز کوي، نقصان انګیز کوي چې کېدای شي زه په دې کاروبار کې تاوان وکړم، کېدای شي موټر ووړي، تکلیف سفر کوي، خپل ذهانت استعمالوي، خپله سرمایه استعمالوي، یو مال واردوي یو مملکت ته، یو ځای ته، یو وطن ته، یو کلي ته. هغه مال واردوي د خپل هغه ذهانتو د استعمال، د خپل محنت د استعمال، د خپلې د سرمایې د استعمال د هغې لږ غوندې عوض دا بل سړي نه اخلي چې دغه سړی یو جوړه جامو اغستو دپاره خو فیصل آباد ته نشي تللی څوک که نه. افغانستان کې خو یو جوړه جامې نه جوړېږي. د یوې جوړې جامو اغستو دپاره د دې ځای نه څوک فیصل آباد ته خو نشي تللی که نه. نو هغه سړی ځي د فیصل آباد نه ټوټه راوړي، رخت راوړي، دې چې څونه کوشش کړی دی، څونه محنت یې ورکړی دی، ټکسونه یې ورکړي دي، کرایه ورکړي دي، خپله سرمایه په خطر کې اچولې ده او د بل کار نه وتی دی او د اولاد رزق او نفقه پرې باندې ده، د هغې یو مناسبه 15% ګټه د هغه سړي نه اخلي چې چاته هغه ټوټه او کپړه ورکوي او هغه سړی هم ډېر په خوشحالۍ باندې ورکوي. او چې کله سړي ته دوکاندار وایي چې دې کې مې ګټه نشته، چې انصافداره سړی نو ته خیر دی ګټه وکړه، مناسبه ګټه وکړه، ته به څه خورې؟ ته هم دلته ګټې ته ناست دی، ته هم یو روپۍ حلال رزق ګټلو ته ناست دی، خیر دی وایي که نه وي خلک انصافداره خلکو ته نه ګټه وکړه، په انصاف ګټه وکړه خو زیاتې مه کوه. دا خو تجار شو. د دې په بدل کې سودخور د خپل ضرورت نه فاضلې پیسې، هغه سره ډېرې پیسې، د خپل حاجت نه اضافه پیسې، د حاجت ورته نشته، هغه یو چاته ورکوي. یو چاته یې ورکوي چې ته په دې باندې تجارت وکړه، په دې باندې کاروبار وکړه. هغه سړی ځي په هغه پیسو باندې تجارت کوي، په هغه پیسو باندې کاروبار کوي، دی ورسره ځان په نفع او تاوان کې نه شریکوي، دی ورسره سفر نه کوي، دی خطر نه برداشت کوي، د سفر خطر، دی تاوان کې ورسره شریک نه دی، دی محنت او مشقت نه کوي، دی خپل ذهانت او هوښیارتیا او پوه او علم او تجربه نه استعمالوي، هېڅ شی نه کوي، د خپل ضرورت نه فاضلې پیسې چې خدای پوه شایان په کومه طریقه ګټلي په حلاله مرداره، هغه وخت یا سړي ته تش ورکړي نو ټول غم د هغه سړي په سر، که مال یې وسوځېده، که تاوان یې وکړه، که ریټونه کته شو، که غلطې لاره کې یوړې، که دې لاره کې چې ته چا مړ کړه، ټول تاوان په هغه باندې نو، او دی به ورته د میاشت پس راشي چې ما ته یې راکړه، که تا ګټه کړې ده او که تا تاوان کړی. نو په تجارت کې په سود کې فرق شته دی که نشته دی؟ په تجارت کې په بیع کې دا یو فرق ده. او دې پیسو والا سړي دې دکاندار ته او دې قرضداري ته تش مهلت ورکړی دی، مهلت چې زما د 1,00,000 روپۍ واخله یو کال استعمالوه، د تش د دغه مهلت بدله نور هېڅ نه دي کړی. بله دا چې په تجارت کې بایع د مشتري نه یعنې خرڅوونکی د اغوستونکي نه یو کرته ګټه کوي، بس پیسې ورکړي، دا لاسپیکر ماشین دې واغست او خپل کور ته دی وړه، بس خبره ختم. بیا خو در پسې دوکاندار نه راځي که نه چې ما تا باندې ماشین خرڅ کړی 10 روپۍ میاشت کې راکوه، نه یو کرته ګټه کوي. او سودخور هغه یو کرته پیسې ورکړي، چا سړي ته پیسې ورکړي، هغه اصل پیسې په باندې پرتې هره میاشت په باندې ګټه کوي، هره میاشت په باندې ګټه کوي که هغه پیسې سړي نه ورکې شوې، هغه اصل پیسې هم پې باندې شوې او ګټه هم پې باندې شو او ګټه هم پې باندې